سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده یو ځل بیا زه تیمورشاه کمال پروفیسر فیض شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب او زموږ د پیاوړي لیکوال ټول ټیم ستاسو په خدمت کې حاضر یو د نورو ورځو په څیر نن هم موږ و تاسو ته د شاعر او کتاب په سلسله کې د یو ځوان او زلمی شاعر دښکلا غبرګون دښکلا غبرګون دغه نومي کتاب و تاسو ته معرفي کوو. ملګرو دا کتاب لومړی شعري ټولګه ده د چا د صدیق الله مین. صدیق الله مین زموږ د سیمې چې په کوټه کې استوګن دی او اصل وطن یې کندهار دی. دغه کتاب زموږ او ستاسو لپاره د پښتو ژبې د مینانو لپاره چاپ کړی دی او په دې کې د ده خوندور کلامونه، نظمونه، غزلې او نور اشعار شامل دي. دغه کتاب ملګرو 150 مخه دی او پر دغه کتاب باندې زموږ د سهیلي پښتونخوا قدرمنو مشرانو او د کندهار نوموړو لیکوالو لیک کړی دی او ارواښاد مقدس خان معصوم صاحب ورباندې لیکنه کړې ده. خلیل احمد څارن صاحب د کندهار پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی او قدرمن ستر لیکوال د پښتو ژبې مین محمد ابراهیم سپیڅلی صاحب سلامونه ورته وایم. صالح محمد صالح صاحب او د ده خپلې خبرې پکې شاملې دي او بشیر احمد نادم صاحب د ده د ژوند بشپړه حال لیکلی دی او صدیق الله مین د محمد نور زوی دی، د کندهار د سپوږمۍ ناحیې اوسیدونکی دی. تر 4م ټولګي پورې زده کړې کړي دي او بیا د مهاجرت په سلسله کې له کندهاره کوټې ته راغلی و او تر اوسه پورې په کوټه کې میشت دی او دغه کتاب یې پښتو ادب ته ډالۍ کړی دی. په دغه کتاب کې د ده خواږه کلامونه دي چې زه به یې و تاسو ته د ده د کلام یو نمونه یا بیلګه در وړاندې کم. ارشاد کژې ورځې باڼه اوږده زلفان سره یو ځای سول. کژې ورځې باڼه اوږده زلفان سره یو ځای سول، پوهېږم زما و مرګ ته قاتلان سره یو ځای سول. او صدیق الله مین د دې غزل په وضاحت کې لیکلی دی چې دا ما د درویش درانی صاحب پر مځکه لیکلی ده. او په سپین مخ سرو بارخوګانو چې خالونه په غرور ږدي، په سپین مخ سرو بارخوګانو چې خالونه په غرور ږدي، سپوږمۍ شفق روڼ ستوري د اسمان سره یو ځای سول. او ویریږم چې مظلوم زړه مې ستا سرې سترګې ښکار نه کړي. ویریږم چې مظلوم زړه مې ستا سرې سترګې ښکار نه کړي، چې نیغ نیغ تیره غشي او کمان سره یو ځای سول. ګمان نه کړم چې یو بسي خبر زما تر جانانه، قاصد ته چې په لار کې غمازان سره یو ځای سول. او دوی غواړي مین پریکړي چې د خپل ورور سر په خپله په ګډه په جرګه چې تربوران سره یو ځای سول. ډېر کمال ستړي پښتون پیچلونکی محمد طاهر لیوال صاحب، تا د خپلې وجرې زه شهزاد او ته خپله بیا سره ناست پښتو او پښتون قام او د صدیق الله مین انتخاب دې کړی دی. او صدیق الله مین هغه څوک دی چې په رښتیا د ده په شعر زه خپله مین یم. او ولې
چې دا د ځوان کهول یو داسې پخته ذهنه شاعر دی چې کلام یې ډېره معنا لري، ډېر مفهوم لري، ښکلا لري، پر هر زړه باندې خپل اثرناکه اثر پرېږدي. زه د ده و تراکیبو ته، د ده و تشبیهاتو ته، د ده و استعاراتو ته کله کله په د مانده ذهن چې وګورم هغه ډېر افاقي وي نه، لفظونه ترتیب یې ډېر برابر دی، د شعر هغه خیال چې کوم دی هغه یې ډېر خوندور دی. بلکې زه داسې بولم کله پورین تندي په ځلانده جبین چې د ده شعر چې کوم دی لکه خال چې په پښتو ادب کې ځلیږي. نو صدیق الله مین چې دی ستا زما د لیوال هم زړه دی، هم لاس دی، هم سترګې دی. خدای دې د شعر نور د جمال د کمال تر حده ورسوي. زه غواړم چې ته د یو بل کلام هم زما سره او زما د ملګرو سره د ژوند په دې ستړي سفر کې ځان ته لاره ګورم. د ژوند په دې ستړي سفر کې ځان ته لاره ګورم، حساس وګړی یم په کاڼو کې هنداره ګورم. واه دا بیا ووایه. د ژوند په دې ستړي سفر کې ځان ته لاره ګورم، حساس وګړی یم په کاڼو کې هنداره ګورم. او زما تر خپل ځان زما بخت راته بې بخته ښکاري. زما تر خپل ځان زما بخت راته بې بخته ښکاري، ځکه تر ځان چې همیشه دی ناقراره ګورم. خیر دی ساقي که نوي جام په لپو راکه شراب، زه خماري یم نه نوبت او نه ترواره ګورم. او تیاره تقدیر د هجر شپې ته رسولی یمه، تیاره تقدیر د هجر شپې ته رسولی یمه، چې د همت په سترګو اوس درته سهاره ګورم. او بې قدره وخت دومره ناپوه کړمه مین ځواني مرګ. بې قدره وخت دومره ناپوه کړمه مین ځواني مرګ، چې د ګلاب ګل په ګلونو کې بې خاره ګورم. واه ډېر الله. د صدیق الله مین هر شعر چې دی زما نږدې داسې نه چې پر ما ګران ډېر دی، ما ته خوند راکوي. زه انتخاب شعر بولم. زما یاد چې لکه مین چې تخلص دی دغسې د انسانیت مین دی، د پښتو مین دی، د قام مین دی، د جغرافیې مین دی. دا صدیق الله مین در دغه اسیر صاحب که ستا یاد وي، تا او اسیر صاحب په دغه دکان باندې به واست، د هغه ځای څخه د کوټې څخه تر دې ځایه راغلی دی، د خپله شعري ټولګې راوړې ده، دغسې راغلی دی، موږ یې اشعار اورېدلي دي، ناستې مې ورسره کړې ده. خو په د سوشل میډیا چې زه د ده نوي اشعار ګورم نه، هغه ډېر زورور اشعار دي. او ولې زورور دي چې د هغه سره د ده مطالعه ورسره ده، مشاهده یې ورسره ده، ساعت چې کوم دی هغه مشق و ریاضت لري، د شعر معنا او مفهوم یې ټول په تراکیبو په تشبیهاتو پوره دي. او زه خو دا وایم چې دا به د سبا یو خاص شاعر وي. په داسې حاله زموږ د پښتانه خو یو داسې ژوند دی نه، اوس ډېر عمرونه وسولو، د مین صاحب سره لیده کتل نسته نه، هغه سره پېژنو، خو د ژوند ستړیا زموږ ته هغه ملاقاتونه، هغه دردونه چې کوم دي نه، هغه د ځانه سره وړي دي، یو بل ته سره خلاص نه وي. ورنه دا د لیدلو هم دی صدیق الله مین صاحب، د ویلو هم دی، د اورېدلو شاعر هم دی. کلام ووایه. دی وایي هم مې خوږې
هم می ترخې لیدلی هم می خوږې هم می ترخې لیدلی د ژوند می رنگ مرحلې لیدلی واه ډېر او مقام به حسق په خپلو وینو کړمه لکه شفق می کنارې لیدلی واه لکه شفق می کنارې لیدلی مقام به حسق په خپلو وینو کړمه لکه شفق می کنارې لیدلی چاته سهار چاته ماښام بشکارم چاته سهار چاته ماښام بشکارم ما سپینې ورځې تورې شپې لیدلي د وخت بلا او ښکلیو سترګو کې زما د وخت بلا او ښکلیو سترګو کې زما دا خپلې ګل غوندې څهرې لیدلي سمندر وایي د څپو په ژبه ما سوړ ارمان تودې جذبې لیدلي او له خپله ځانه یې کړم خپل ځان کې ورک خپل ځان کې ورک په ما ایمان دا معجزې لیدلي واه ډېر نو مختصرا به دا ووایو نو تیمورشاه کمال صاحب چې هر شاعر په خپل ځای لکه ستوري ځلیږي د هر شاعر ځان ته خپل یو مقام وي خپل یو فکر وي خپل یو لارې وي د صدیق الله مین چې کومه لاره ده کوم فکر چې دی هغه زما خوښه لاره ده زما خوښ فکر دی شعر جمال هم لري کمال هم لري موسیقیت هم لري نغمیت هم لري څخه ډېر امیدونه وابسته دي د ژوند او زندګي او ځواني چې کومه ده دته وختونه ګوري او زه په دعوه سره وایم چې دا به زموږ د پښتو د راتلونکي یو نماینده څوک وي نه دی د خپل دغه ریاضت خپل دغه مطالعه خپل دغه مشق دغه رنګه جاري او ساري وساتي موږ ورته د پیاوړي لیکوال پښین لخوا دښکلا غبرګون ته مبارکي ورکوو پکار ده چې دی بیا پښتو ادب ته نوي کتابونه معرفي کړي او نوي اثار ورته وړاندې کړي داسې به د شاعري دوامداره او تاریخي پاتېږي دی د نوي کهول ځوان او زلمی شاعر دی پکار ده چې خپلې ژبې ته خدمت وکړي او نور کتابونه پښتو ادب ته ډالۍ کړي موږ د پیاوړي لیکوال پښین لخوا د صدیق الله مین ته مبارکي وړاندې کوو او د نورو کتابو په هیله یو او د ټولو لیدونکو څخه دا خواست کوو دغه کتاب چې د کوټې په هر کتابتون کې پروت دی لاسته یې راوړي مطالعه یې وکړي د صدیق الله مین نور خواږه اشعار به پکې ولولي تر بل اتواره مو پر الله سپارو زه تیمورشاه کمال او پروفیسر شهزاد صاحب طاهر لیوال صاحب تر بل اتواره له تاسو اجازه غواړو چې بیا تاسو ته مخاطب کیږو او یو نوی کتاب درته معرفي کوو پر الله مو سپارو ژوندي بریالي او کامیاب اوسئ